ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک 12مه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. أبكاك ظلم أم تنكر صاحب د جاسوسۍ په تور د مسلمان د وژلو حکم او قتل خطا. قل لي بربك یزید بن ابي منصور رضی الله عنه فرمایي چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو تن چې جارود یا ابن جارود نوم یې و د بحرین امیر یا والی ټاکلی و. هغه یو تن چې ادریاس نومیدی په دې تور چې دشمن ته جاسوسي کوي، دشمن ته د مسلمانانو په ضد خطونه لیکي او د مسلمانانو رازونه هم افشا کوي، وواژه. خو چې کله یې سر ورڅخه پرې کوي نو هغه چیغې وهلې، های عمر، های عمر، های عمر رضی الله عنه. تلك العزاء نو یو چا امیر المؤمنین رضی الله عنه ته اطلاع راوړله چې ستا مقرر سوي والی جارود یو تن د شک په بنیاد وواژه او هغه چیغې وهلې چې های عمر، های عمر. نو عمر رضی الله عنه سمدستي لیک ولیکی او د بحرین والی ته یې ژر د راتلو حکم وکړي. جارود ته چې کله د امیر المؤمنین لیک ورسېدی، بیله زنډه په سورلۍ سپور سو او مدینې منورې ته یې ځان راورسوی. کله چې امیر المؤمنین رضی الله عنه ته خبر ورسېدی چې جارود راغی، سمدستي یې راوغوښتی. کله چې ورته مخامخ کښېنستی نو عمر رضی الله عنه نیزه د هغه غاړې ته د هغه د ژیرې لاندې وروړله او ویې ویله، ادریاسه زه حاضر یم، ادریاسه زه حاضر یم. بیا جارود ته وویل، ادریاس دې ولې وواژم؟ هغه ورته وویل چې یا امیر المؤمنین، ما ته اطلاع راغلی وه چې ادریاس دشمن ته خطونه لیکل، د جاسوسۍ شک ورباندې و او د دشمن صف ته د ورتللو اراده یې لرله. عمر رضی الله عنه ورته وویل، ښه، ته د شک په بنیاد د یو مسلمان وینه تویوې، فقط د غلطې ارادې په کولو باندې خلک وژنې، په خط او کتابت کولو باندې یو مسلمان قتلوې. جاروده، ته ما ته ووایه چې څوک داسې ستا چې د شر او فساد اراده یې نه وي کړې؟ نو غلطه اراده خو ملائکې هم نه لیکي تر څو چې چا بد عمل کړی نه وي. ښه، ته ما د دې دپاره ټاکلی یې چې د خلکو ژوند وژغورې، خلکو ته خدمت وکړې، د خلکو ستونزې حل کړې، او که د دې دپاره چې خپل رعیت ووژنې. ای جاروده، که چیرې زما سره دا ویره نه وای چې راتلونکي مسلمانان به بیا زما په دې کار عمل کوي او هر څوک به د قتل خطا په وجه قصاصیږي، نو ما به اوس ستا سر قلم کړی وای. ولاړ سه، د مخه مې ورک سه، بیا داسې کار ونه کړې، او ولاړ سه د ادریاس وارثینو ته دیت ورکړه. هغه والی جارود بیرته بحرین ته ولاړی او د مړ سوي نفر وارثینو ته یې 100 اوښان دیت ورکړل. عطا رضی الله عنه فرمایي چې عمر رضی الله عنه به هر کال د حج په موسم کې خپل ټول والیان او امیران راغوښتل، بیا به یې اعلان وکړ چې زما دغه حکمرانانو پر هر چا ظلم کړی وي را دې سي. نو یوه ورځ یې اعلان وکړي چې پر هر چا باندې ظلم سوی وي ودې وایي. ټول مسلمانان غلي سول، خو یو تن راپورته سو او ویې ویله چې پر ما پلاني والي ظلم کړی دی، زه یې 100 دورې وهلی یم. نو عمر رضی الله عنه هغه والی راوغوښتی او دغه نفر ته عمر رضی الله عنه وویل، واخله دوره او 100 دورې ووهه. په دې وخت کې عمر ابن العاص رضی الله عنه د مصر والی راپورته سو، ویې ویله، ای امیر المؤمنین، لږ احتیاط کوه، که داسې وکړې نو بیا به تر قیامته ستا دغه کار د یو قانون په شکل چلیږي او یو سنت به جوړ سي. ته ما ته اجازه راکړه چې زه دغه نفر راضي کړم. بیا یې هغه نفر په 200 دینارو راضي کوي، یعنی د هرې دورې په عوض کې 2 دیناره ورکړل. بیا عمر رضی الله عنه وفرمایل، ما دغه د انتقام قانون د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یاد کړی او زده کړی دی. بیا د جلیبیب رضی الله عنه مشهوره قصه بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی و چې د چا پر ما باندې حق وي را دې سي او خپل انتقام دی واخلي. او جلیبیب رضی الله عنه ویلي وه چې تا زه په دوره وهلی وم، زه غواړم چې خپل انتقام واخلم. چې دا واقعه
بیا په تفصیل سره ذکر کوو ان شاء الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو، د حسن ابن علي رضی الله عنهما څخه روایت دی چې په مدینه منوره کې د یوې حاملې ښځې خاوند له څه مودې ورک و او امیر المؤمنین به خرڅ خوراک او لباس ورلیږل. یوه ورځ یې د څه ملاحظاتو په خاطر هغه ښځه راوغوښتل او یو څوک یې ورولېږئ چې راسي، خو هغې د راتلو څخه انکار وکړي. دوم وار بیا جواب ورولېږئ، خو هغه ښځه راتلو ته نه وه تیاره. چا ورته وویله چې ښه خبره دا ده چې امیر المؤمنین ته ورسې. هغې د ډېرې ویرې څخه چیغې کړې چې های زما بخته، د امیر المؤمنین زما سره څه کار دی چې ما غواړي. خو له ډېرې ویرې د کوره راووتله، خو په لارې کې ورباندې د بچي پیدا کېدلو دردونه راغلل او د یو چا کور ته ورننوتله او هلته یې ماشوم بې وخته پیدا سو. ماشوم دوې چیغې وکړې او مړ سو. نو چې کله امیر المؤمنین خبر سو نو ډېر خفه سو او ټول صحابه کرام یې راوغوښتل چې تاسو ووایاست چې پر ما باندې د دې ماشوم د قتل ګناه ستا او که نه. ډېرو صحابه کرامو ورته وویل چې پر تا باندې هیڅ نسته، ځکه تا خو فقط د ادب ورکولو دپاره دا ښځه راغوښتې وه. خو علي رضی الله عنه غلی او چپ ناست و. عمر رضی الله عنه ورته وویل ته خو هم یو څه ووایه، ستا رایه څه ده؟ علي رضی الله عنه ورته وویل که چیرې دغه صحابه کرامو له خپل ځانه تا ته ویلي وي چې ته ګنهکار نه یې نو دوی په غلطه دي، او که دوی ستا د خوشحالۍ دپاره داسې وایي نو دا ستا دپاره ښه نه ده. اصل کې خبره دا ده چې تا ته خپل رعب او هیبت معلوم دی. خلک له تا څخه ویریږي او زنانه ذات خو هسې هم کمزوري زړه لري او دغې ښځې ستا له ویرې له راتلو نه هم انکار کړی و، نو ځکه ته باید د دې ماشوم د قتل خطا دیت ادا کړې. نو عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه رأیه خوښه سوه او ورته یې وویل چې ته دغه دیت پر ټولو قریشو باندې تقسیم کړه او هغې ښځې ته یې ورکړه. سبحان الله، داسې عدل، داسې تقوا او د الله جل جلاله ویره په معمولي خطا باندې په خپل ځان فیصله کوي او دیت ادا کوي. قدرمنو اوریدونکو، د زید ابن وهب رضی الله عنه څخه روایت دی چې یوه ورځ امیر المؤمنین رضی الله عنه د کوره راووتی او ګوتې یې په غوږونو کې ورکړې وې لکه یو څوک چې اذان کوي او چیغې یې وهلې: ای هغه خلکو چې تاسو عمر ته اوازونه کوئ، زه حاضر یم، زه ستاسو فریادونه اورم، زه ستاسو های عمره های عمره اواز اورم. صحابه کرام حیران سول چې امیر المؤمنین باندې څه وسول. چا ورته ویل امیر المؤمنین ته د کوم امیر یا والد خوانه لیک راغلی چې د هغوی څخه قتل خطا سوی دی او یو مجاهد سپه سالار یا قمندان یا سرلشکر دا کار کړی دی. او هغه داسې قصه وه چې مجاهدینو کافران پسې اخیستې وه او هغوی د یو لوی نهر وهې خواته ولاړه او مجاهدینو سره داسې اسباب نه وه چې معلومه کړي چې نهر څومره ژور دی. یو چا ورته یو سپینږیری ضعیف سړی وښودی چې دغه سړی تجربه لري. هغه قمندان یا سرلشکر هغه سړي ته وویله چې دې نهر ته کښته سه او د دې نهر ژوروالی معلوم کړه. هغه سپینږیري ورته وویل زه دا کار نسم کولی ځکه چې سخته یخني ده، اوبه د واورې په شان یخي دي، نو که زه ورکښته سم مړ کېږم. خو هغه سرلشکر ورته وویل چې ته به ضرور دغه کار کوې ځکه موږ ته د هغې خوا علاقه فتح کول ضروري ده. آخر یې سړی په زوره اوبو ته ورکښته کوي، خو هغه د یخني تاب نه درلودی او چیغې یې کړې: وا عمر وا عمر، او اوبو ډوب کړ او وفات سو. نو عمر رضی الله عنه چې لیک ولوستی، ژر یې جوابي لیک ولیکی او هغه سرلشکر قمندان یې راوغوښتی. چې کله قمندان راغی څو ورځې به هغه ورته راغی، سلام به یې واچوئ، خو عمر رضی الله عنه به مخ ورڅخه وګرځوئ. همداسې یې یو څو ورځې ورسره وکړل، بیا یې راوغوښتی. ورته یې وویله ولې دې هغه سړی وواژه؟ سرلشکر ورته وویل نو ما څه کړي وای، بله چاره نه وه چې د اوبو ژوروالی معلوم کړو، نو د مجبوریې څخه مې ورکښته کوي. موږ ته د هغو ځایونو چې د اوبو وهې خواته وه فتح ضروري وه. نو عمر رضی الله عنه ورته وویل اوس دې قصاص کوم، قصاص ته تیار سه. سپه سالار ورته وویل نو ته نه ګورې چې موږ څومره ملکونه فتح کړل او د اسلام بیرغ مو ورباندې ودراوه، اوس ته ما په یوه خطا قصاصوې او زما د ملکونو فتحو ته نه ګورې؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل الله جل جلاله ته داسې فتح نه دي قبولي چې د یو مسلمان ناحقه قتل پکښې وسي او څوک په ناحقه ووژل سي.
الله جل جلاله ته تر هر څه خپل بندگان ګران دي. زما دې په خدای جل جلاله قسم وي چې زما دا ویره نه وای چې زما نه وروسته به خلک قتل خطا باندې هم قصاص جاری کوي، ما به اوس تا سر قلم کړی وای. بیا ورته وویله ولاړ سه او د هغه وفات سوي تن خاندان ته دیت ورکړه. بیا امیر د حکم تعمیل وکړ او دیت یې ادا کړ. الله تعالی دې موږ ته هم همداسې عادلان امیران راکړي. قدرمنو اوریدونکو، تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.